قدرمن رور عزیز الله خان لودین یو پښتنه را لېږلې ده. پښتنه داسې کړې ده چې طبیعي خبره ده چې انسانان کله کله د شخصي ملحوظاتو له کبله حقایق پټوي. حقایق پټول څومره ګناه لري؟ په دې هکله که خپل نظر قدرمن رور عزیز الله لودین صاحب سره شریک کړي خوشحاله یم. حقایق پټول په دین کې نشته. دا دین د دې ده چې حقایق باید برجسته شي، روښانه شي، ټول پرې پوه شي، ټول پرې عمل وکړي. ځکه چې حق روښانه نشي نو څنګه به پرې څوک پوه شي؟ هغه څوک چې په حقایقو پوهېږي ویې نه وایي دی ملزم د الله ده. ولې یو شی دا چې حالات فرق کوي. مثال په توګه لکه دروغ ویل چې غټه فتنه جوړي، حرام ده، غټه ګناه ده، خو په خاصو حالاتو کې بیا جواز لري چې له دنه یو غټه فتنه منځته راځي، ډېره غټه فتنه منځته راځي. مثلا د یو ښځې او د مېړه منځ کې یو موضوع ده، که ته هلته رښتیا ووایې، حقایق ووایې، کېدای شي چې ډېره غټه فتنه جوړ شي، دوه قومونو منځ کې جګړه شي، پکې ډېر انسانان مړه شي. که دغسې حقایق کې ځکه زموږ په دین کې دا لارښوونه موږ ته زموږ امام کوي چې کله چې یو شی حلال وي خو چې فتنه ترې جوړېږي په یو خاصه مقطع د زمان کې، په کار دا ده د فتنې د بندولو لپاره هغه حلال شی پرېښودل شي. یو شی حرام ده چې یو فتنه پرې ختمېږي هغه کول پکار دي. دا خاص استثنایي حالات لري چې دنه به هر څوک مغرضانه استفاده ونه کړي، خاص حالات دي. نور دا دین د حق او حقیقت ده. حقیقت رڼا ده، نور ده چې د هغه په وجود کې موږ خپل حقیقت پیدا کوو، د جهان حقیقت پیدا کوو، خپل حال او آینده باندې پوهېږو. که حقایق چا پټ کړه هغه جفا کړي، له دین سره جفا کړي، له خپل خلکو سره، له خپل ځان سره، خپل آخرت بربادي. حقایق باید ووایو. ول دا چې څنګه یې ووایو، په کومه کلماتو وایو. تاسو موږ او تاسو زده کړه چې ابراهیم خلیل الله د خپل پلار په مخ کې یو سلسله عقیق کېښودل، او په کوم آدابو؟ داسې آداب باندې کېښوده چې هغه پلار یې چې څونه پرې بد لګېدلي وو خو په الفاظو کې ورته ویلې چې یا به د سنګسار کړم او یا به د له ځانه تری تم کړم چې بیا مې ونه وینې. ولې که ده سخت کلمات استعمال کړی وه په هغه آداب، کېدای شي چې پلار هملته پرې یو وار وکړي، کېدای شي چې هملته یو وار پرې وکړي. ګورې هغه آداب هم پکار دي. حقایق به بیانوو خو آداب په نظر کې. لکه مونځ چې کوو مونځ آداب لري، ډوډۍ خورو خپل آداب لري. بعضې خلک دي د حقایقو په نامه باندې فتنې جوړوي، داسې شیان وایي چې نور هم تشنج منځته راولي. حقایقو بیان د دې لپاره باید نه وي چې فتنه جوړه کړي، تشنج منځته راولي. باید تشنجات ختم شي، فتنې پکې ختم شي. او همغه ځای کې وویل شي چې هغه نتیجه ورکوي. داسې ځای کې چې فتنه ترې جوړېږي، څوک یې مني نه. موږ تاسو درسونو کې ویل پیغمبر علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی وایي چې دا خلکو ته چې هر څونه خواري وکړي پیدا نه کوي، لاړ شه هلته چې خلک تا ته په تمه دي، ضرورت لري هغوی ته یې وایه. داسې خلک دي چې حقایقو ته ضرورت لري، وږي دي، تږي دي، هغوی باید خبر شي. ولې موږ باید په دې پوه شو دا څوک ضرورت لري هملته ورشو ورته. که داسې تحلیل نه شو کولی د ښه او بد، داسې ځای کې وایو چې د هغه د حقایقو مقابل کې غټه معنی ایجاده کړي، فتنه ترې جوړه کړي، نو بیا پیدا نه کوي. اوس مونځ دا موږ یې کوو، هر ځای کې خو نه کېږي که نه. ډیران کې مونځ کېږي نه، مونځ خپل شرایط لري. روژه نیسو فرض ده، په کوم میاشت کې فرض ده. حج کوو په کوم موسم کې د حج ورځې شپې دي. نو منظور دا ده چې حقایق ویل یو فریضه ده د مؤمن مسلمان. په دې بیا هم تاکید کوم، دین په دې تاکید کوي. او
د باطل سره مخالفت د یو مؤمن مسلمان، مګر باید په دې پوه شي چې په کومه طریقه څنګه او په کوم تدبیر وکړي. خدای وکړي چې لودین صاحب زما په مطلب پوه شوی، او زه باور لرم ډېر زنګ سړی د پوه شوی وي. مننه استاد. بل ورور موږ سوله غواړو، هم یو پوښتنه رالیږلې ده. پوښتنه داسې ده چې د فساد او فتنې د ختمولو لپاره دین موږ جهاد ته تشویقي، یعنی مصالحانه هدف مصالحانه جهاد ده. که د دغه فتنو د ختمولو لپاره موږ جهاد پیل کړو، د دغه جهاد په نتیجه کې موږ نور فتنې رامنځته کړو، بېګناه انسانان پکې ووژل شي، خلک بېکوره شي، کورونه وران شي، په دغه وخت کې د دین فیصله موږ ته څه ده؟ داسې ده چې هر عبادت چې په خپله طریقه ونه شي هغه الله ته مطلوب نه ده، مقبول نه ده الله ته. تاسو وګورئ مانځه کې ده شرایط پر لري، پاکې جامه، اودس پکې پاک ځان، مثلا وختي مخ قبلې ته یې نیت شوی، البته مؤمني دا شرایط غواړي. که دا شرایط نه خو مونږ نه کېږي. بیا په دننه مونځ کې هغه کوم ارکان چې دي، قیام ده، قرائت ده، رکوع ده، سجده ده، قعده ده، اخیری، نو دا په کار دي. که دا نشي خو مونږ نه کېږي، باطلېږي. بیا هغه په معنوي لحاظ درې اصله په مانځه کې دي چې هغه حضور ده، چې حضور چې ته خدای ته ولاړې، ته یو محتاج بنده خپل رب ته ولاړې، او د عظمت صاحب هغسې رب ته ولاړې، ته خلق کړی، هغه عاجزي په سړي کې، خضوع خشوع پکې، عاجزي نه پکې، او یو ویره په وجود کې چې بې احتیاطي ته ونه شي. دا موږ نه غواړي. که داسې ونه شي خو بیا موږ بې فایدې ده. لکه همداسې چې وایي ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، مونځ یقینا چې سړی لوی وړو ګناهونه ساتي. خو موږ خلک چې کوو چون هغه شرایط برابر نه دي، هغه ارکان دقیق نه دي، روح ژوندی نه ده، موږ سم تغییر نه راولي. درجه دا د الله بیان ده، د الله ویل دي. همدغسې کله چې موږ جهاد کوو، جهاد ځان ته خپل شرایط لري. جهاد هر شي لپاره، عبادت لپاره پوهه ضرور ده. لمانځه نه مخکې د مانځه پوهه فرض ده. د هر عمل نه مخکې د هغه پوهه هغه مقام لري لکه عمل چې مثلا فرض لپاره پوهه د فرض ده په سړي، د واجب عمل پوهه واجب ده پې، د سنت ده پې. نو کله چې موږ جهاد کوو، او جهاد یوه ستره فریضه ده، د جهاد په هکله باید پوهه ترلاسه شي چې جهاد په څه رقم وکړو، تقدس د جهاد څنګه وساتو، امیر د جهاد فرمان ته څونه درناوی به وکړو. زه حیران یم چې امیر د جهاد یو څه غواړي او قمندان په سرګروپ بل څه کوي، خپلې عقدې حلوي. جهاد ته چې ځو د الله لپاره به ځو، د الله رضا به حاصلوو. ویله موږ ګېډې مړو، موږ انتقام اخلو، موږ سیالي کوو خپل قوم سره، موږ قوم پروري کوو، قوم پالنه کوو. دا بیا جهاد نه ده که نه؟ دا همدغه چې فتنې ته جوړېږي. که د جهاد زده کړه وشي، مجاهدینو ته په ګروپ کې علما موجود دي، تعلیم د جهاد ورکړي چې جهاد ارزښت ورته بیان کړي، فریضت ورته بیان کړي، او د یو مجاهد لپاره چې څه کول ورته باندې لازم دي هغه وکړي. بیا د هغه تر څنګ مراقب وي چې مراقبت وکړي، چا نه غلطي وشي تنبیه کړي، متوجه کړي. جهاد نتیجه همیشه مثبته ده. همیشه ټول پیغمبرانو جهاد کړی، ټول کامیاب شوي. د خپل جهاد په حدودو کې ټول کامیاب دي. د موږ نه ډېر سخت شرایط درلودل، خدای کامیاب کړي. خو د موږ او تاسو په وطن کې بدبختانه جهاد وشو. ډېر ښه جهاد خلکو وکړو، ډېر پاک جهاد خلکو وکړو، ډېر غټ قرباني ورکړي، ډېر پاک احساس باندې جهاد وکړو. خو تر څنګ یو تعداد خلک وو چې جهاد
تر پرچم لاندې خپل ژبه پالله، خپل قوم یې پالل، تربرګوانۍ پاللې. دا بیا نتیجه همدغه ده چې موږ او تاسو ته تر اوسه رسېدلې ده. نو پکار دا ده د صلح لپاره، صلح هم یو برخه د جهاد ده. جهاد تلاش ته یو مقاتله ده، بیا بعد هغې چې کله له طرف د مخالف نه غږ د سولې کېږي، باید سوله وشي. صلح هم یو دیني حکم دی، فریضه ده چې په دې رابطه باندې موږ وګوره په جنګ کې فتنې جوړوو، صلح هم د موږ له فتنو ډکه ده. دونه خلک چې زموږ د سولې په کلونو کې مړه شوي دي، په جنګ کې دونه د همدې زمان مطابق نه دي مړه شوي، ځکه چې علم نه او د علم مطابق تزکیه موجوده نه، انسان جوړ شوی نه، تزکیه شوی نه سوله موږ ته څه راوړی شي، نه جهاد. که سوله او جهاد غواړو چې کامیابۍ ته ورسېږي، په کار ده چې ځان پوه کړو او تقدس وساتو، په خدای باندې پوره توکل ولرو او الله ته پناه ویشو، موږ به همیشه کامیاب یو. زموږ ټول مشکل په همدې کې ده. بخښنه غواړم خبرې رانه زیاتې شوې، خدای وکړي چې ورور پوه شوی دی ما په مطلب.